مونږ ګناهګار هم خدای لرو ساقي خفه نشي که د طالبانو پاچاهي د د صوفي موسم دی ځمکه ولاړه زه په تا باندې ډېر ګرم یم وای ښکليه خدای دې سږ کال زمی راوله لوګر ته بام په ژۍ ګرځي یو چې ښایسته یي او بل خور دې زورور وي او بسنګ سلطان صاحب وایي چې هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي خلک پښتو مختو په تندر ولي کار وباسي او هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي خلک پښتو مختو په تندر ولي کار وباسي او دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي او یوه قصه ده چې زما زړګی لکه په کلي کې د اوړي جومات خپله هم نه ورځم او نه پکې امام لرمه او عشق دومره کم لکه د وخت د مسلمانو ایمان ښکلو ته مازې اوس په زړه کې احترام لرمه زما زړګی لکه په کلي کې د اوړو جومات خپله هم نه ورځم او نه پکې امام لرمه عشق دومره کم لکه د وخت د مؤمنانو ایمان ښکلو ته مازې اوس په زړه کې احترام لرمه او یو غزل ده مطلب یې منی لیکلی د ونو پاڼې ژیړې شوي طلایي موسم دی په سرخ کې بیا انګور پاخه د شرابي موسم دی او ته اوس کوی سې چې په مونږ باندې قیامت راولې زمونږ ځواني د ستا د خالق خدایي موسم دی او مونږ ګناهګار هم خدای لرو ساقي خفه نشي که د طالبانو پاچاهي د د صوفي موسم دی مونږ ګناهګار هم خدای لرو ساقي خفه نشي که د طالبانو پاچاهي د د صوفي موسم دی او زه د ګلاب ګلاب ملګرو په وږمو کې پټ یم زه د ګلاب ګلاب ملګرو په وږمو کې پټ یم زما لپاره همیشه د پسرلي موسم دی او بسمله پام د سپین ویښته غشی د زړه مړ نه کي بسمله پام د سپین ویښته غشی د زړه مړ نه کي څو چې د مینې خیال لري د زندګۍ موسم دی د تاسو ټولو نه مننه ځمکه ولاړه زه په تا باندې ډېر ګرم یم وای ښکليه خدای دې سږ کال زمی راوله لوګر ته بس وشو انشاءالله ملګرو وخت به نه نیسو یو لاند غزل وایم دا یو ښو غزل مې تاسو ته انتخاب کړی یم دا وایم د دې نور به نه ورته شي چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي پخوانی دا بښنه غواړم چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راشي پسې بل راشي بیا بل راشي او چې د زړګي کور ته مې غم راځي له منځه یې وړي او نیم پی مخې خو د هر کله او تل راسي او
خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه د خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه د خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي په مقتدیانو به یې شل نه کي ملا بسمله په اخوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي سلام او وخت مو په خیر درنو لیدونکو نظیر احمد صادق ما او یو ځل بیا مې نو ستاسو حضور ته د نارنجګل د مشاعرې یوه بله برخه وړاندې کړه رب دوی کې چې پوره خوند مو ترې اخیستی وي درنو لیدونکو که تاسو غواړئ چې خپلو افغانانو ته سپورټ ورکړئ او د نوي ځوانانو شعرونه واورئ نو د نارنجګل د مشاعرې څخه وروسته به نوي ځوانانو څخه نوي کلامونه ریکارډ کوو ستاسو حضور ته یې وړاندې کوو هیله ده چې د اوس په څیر هلته هم موږ ته مینه راکوئ ډېره زیاته مننه ستاسو د لیدلو څخه کور مو ودان رب مو مل شه